اوس دنیا دا کم بچیان چې دي دوی نه دا خلک ولې یېرېږي زور دی ورسره عزت یې خلک ولې کوي یېرېږي چې ښه که دا زور یې ختم شو لکه اوس کوم چې جمهوري ملکونه دي هغې کې هغه ووټونه کېږي او غټې جافې او دا وزیر اعظم شو دغه صدر شو 15 کاله بعد یا د هغوی خپل ټیمونه یې 40 کاله چا 15 چا کم چا ډېر هسې چې یې دي د ده وزیر اعظم یې څه شوه ختمه شوه څوک د سره به یې ګوري کله نه کله به ګزارونه هم کوي ویډیوګانې راغلي دي ویشتې دي او ګزارونه یې پرې کړي ښه دې څه وخت مخکې څه وزیر اعظم ګوره معمولي عهده نه ده وزیر اعظم او به صدر او دا خلک ورته په دې دغه کې څومره کنځلې کوي په دې فیسبوکونو کې او په دې کې لکه هلته خلک په پارټیانو کې تقسیم شوي که نه زه پارټي او دا پارټي او لګیا دی یو بل په دې مشرانو پسې څه مې وشرموي حالانکې هغه به وزیر اعظم مالداره به چې وزیر اعظم خو سره به سمه شوړه مې که نه ښه مالدار یې او ښه هر څه سره د عزت دی او عزت د عالم عزت د دینداره د عالم سره چې خلک کیني پاسې او د هغه قدر کوي د یېرې د لاسه نه د دې داسې چې دې خلکو په زړونو کې د هغه مقام دی نو خبره د زور پورې نه ده تړلی شوې چې دا په زور پورې تړلی شوې ده نه اوس دنیوي خلکو نه چې څوک یېرېږي د باچا نه یا د وزیر اعظم نه یا د بل چا نه یا بل چا نه حضور دی سلطنت دی جیل ته دی اچي دا ټولې خبرې پکې دي او د زړه نه ستا الله خبره ده او یو عالم له چې الله عزت ورکړی هغه د دې دلاسې نه چې هغه زورور دی دا خلک راټینګي او رانیسي هغه د دې دلاسې چې د خلکو په زړونو کې الله د هغه دپاره یو مقام جوړ کړی